بیا ځانو تنګ کړی دی سیاج پر در پرز دی خامخا به حج له ځې ډول زما له دا جهازه و له دا پلانه ډېره ویره سي زه نه سم کوی خو هغول پر در پرز دی بابا کوي بیا خامخا بیا نو تیار یې کړي بل ورځ دی په جهاز کې کښېنستی زیانو ورغږ کول بابا دعا کوه ډول بابا مو اوس د دغه پر سر کښېنه بابا مو اوس د شي پر سر کښېنوئ دعا کوه سړی په جهاز کې ناست دی حمله ورغله سي وروره ستا نمبر 22 نه دی 25 ډول طلاق دی کومه د چا پلار پر دی وروره دا جهاز دی دا د کینګرۍ یا د بل ځای لوکل نه دی چې چیرې کښېنستی هلته کښېنست خو ډول زه نه سم ولاړې دی بس بل وار یو بیا دارنګه مسخیل په لاره کې را روان وی هلکا ناستو ډول چیش کوئ هغه ورته تاش کوو ډول زه به مو په مور څه ول تاش کوو ډول زه به م څه وکړم چې به مش کوئ تاش به هغو پټې کوئ نو د علاقې هوښیار سړی ورغلی سر یې په خلاص وي چې او مسخیر ورغلی سي وروره په غوږ کې خبر ورته وکړه دی لاړې خپل سیټ یې بدل کړي ای خلک ورغل سي څه ده په وکړو دونې پورې ستړي سو دی نه بدلېدی تا څه ورته ډول زما سر په خلاص وي چې مسخیر نو ورته وده ویل څه ډول ما ورته ویل دا تاسو په کوم سیټ کې ناست دی دا د پېښور دی د اسلام آباد سیټ هغه دی بیا له افسر سره مسخیر له افسر سره مزدور وی نو افسر ګینټي وویل داسې ورغلی هغه ده ورته څک سر حال یو ګیلاس اوبه راړه ده ورته ویل ول منګی تر ما تا ته ښه در نیسي ول که د بل وار ګینټرۍ ویلګې وه ول پر دغه به ځلوه مسخیران تکړه خلک دي یوه سړي ته پسه ورپخوي پسه بیا تنکۍ کوي نه هغه رنګه کلاکي یو سړی په کرونده کې لګیا دی ځکه قبیله نه ورسره انوایټ کومه که نه عام ګپه یو سړی په کرونده کې لګیا دی ښځه پسې ورغلې ده چای ما یې وروړي چای چې یې وروړی دی هلته بیا هغه چورندک نه دی هغه دلته کښېنه کټ هلته کښېنه مرغۍ غوندې شی دی موږ چورندک ورته وایي تاسو څه ورته وایاست دا پر یو دا درخته داسې داسې کېږي ده یو ډبره یې پسې تسه کړې ده چې ډبره یې پسې تسه کړې ده بس کار هم ځې خراب شوی دی دلته ښځه هم ورسره ناسته بس پر ای مرغۍ یې زور وختی پسې روان سوی لۍ درخته یې ولاړ که پر هغه یې کښېنول هغه یې ولاړ که پر هغه یې کښېنه پسې روان سوی ښځه یې دېغ سوی چې دا په مرغۍ پسې لاړې ښځه کور ته پسې لاړه ماښام دی هم کور ته راغلی کور ته چې راغلی ښځې ورته ویل څه شوې دا ویل چورندک مه تر غره واړوه دا طلاق دی که په بل مسلمان ټرې لاک یوه بیا بله ورځ کمنټ وویل تا خپل ځان په هنداره کې کتلی دی ایله شروع ماسې دی ښه راځم که یو پالتو کوش سر ما ول تر تا وسم ښایسته کمنټونه دې څوک د کم کام ډېره خوا درته به داسې په نیګیټیو بیا کمنټ د یوه ټلیفون دی یوه ورځ بیا د یوه ټلیفون دی ستا څه وکړم ستا خور ستا مور ستا ښځه ستا پلانه ستا ډینګره داسې وه اته ښکنځایه وکړې ده ویل ول زما په موبایل کې پیسې ختمېږي ته ستا فون نمبر راوړه څنګه بدماشه
پر ادر نیټورک بدماشي به تر ادر نیټورک بهار دارنګه بدماشان دي پالتو بدماشان کوي ګړې مسې دي وروره نه په پوهېږه زما په ګپو مه یاوه دوی به وایي یو چاته یو چا ویلی ول ځوان هغه پرتوګ د سروای دی پروګرام د ګرد سره اوپن دی دا ورته ول که چاته خوند نه ورکوي نه ده ورکوي نو زموږ چینل دغه سړي پرتوګ دی چینل به روان وي که د چا نه دی خوښ نه دی خوښ د دغو خلکو خوښ دی چې کوم خلک تر یو ماشین تر یو پروسس تر یو یونیورسټۍ راوتلي دي چې دماغ یې ډېر ازاد خیاله وي یا ډېر پراخ وي و هغو ته زموږ مجلس ډېر پازیټیو او نګیټیو مجلس موږ ګه سره و ټولنه تکوو نه موږ خلک غولو نه موږ دا غواړو چې ټوکي خپلې پازیټیو ګپې وکړي سندرغاړي خپل پازیټیو پیغام ګوره ټولنه ډېره په ډیپ کې ده که نه صحیح ټولنه ډېره لاندې ده دونې لاندې ده مطلب نو و خلکو ته خلکو غلط زه شو کړی دا شوق د پلاني شي خلاف دی دا شوق د پلاني شي خلاف دی دا شوق پلاني شي خلاف دی دا شوق د پلاني شي خلاف تر ما له مخه دا ګپې سوي دي والمسخیل ته تبلیغیانو ویل والمسلمان به خامخا جنت لځي خو اول وار به سزا کاټوي خپل ور خپل پلانا به تېروي بعد کې به دی جنتي ډول بیا نو د مور دال ویلی نه هغه بیا کاکړ وی تبلیغیانو ورته ویلې ول دا رنګه هندوان را ولاړ سو د مسلمانانو سرونه یې ور پرې کړل هغه ورته ول هندوانو کړي چشتي ډول دارنګه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې مسلمانانو د هندوانو بوتان ور مات کړل نو بیا هندوان را ولاړ سو مسلمانان یې حلال کاکړ سړی داسې نه ملګرو ته ول درځئ ول ابراهیم ګډی ښکاره په ملامت دا تر ما له مخه بس سوه ټوکې سوي دي بل چا ویلی ول سوډانیان څه دي ول دغه هلته په حرم شریف کې وایي توره کوټه ته یې پښې داسې نیولې دي ورته پروت دی کاکړ سړي په کونه کې په لغته ول پرته زویه ول موږ له بغاوي نه درته نیسو تا دلته ورته نیولې ول موږ له بغاوي یا له سنځاوۍ یا له ګلاسي نور و تا ته پښې نه غځو دا ګردې تر ما له مخه سوي دي کامه مجلس به په عدالت کې را سره کوئ په شرع کې را سره کوئ په هر شي کې را سره کوئ مجلس به یې پازیټیو ګوره دا پالتو تورونه مورونه دا شان به نه پرلله نو تر ما له مخه چا ول سلیمان خیل سړی کعبې شریفې له تللی وی داسې په کعبه کې شاوخوا وکتل بل ملګري ته یې ول خدای یعنې ده دا تر ما له مخه سوي دي دا شان به پر ما نه تړئ تر ما له مخه 3000 د کعبې ګپې درې په اسمان کې تناوه چشتي موټرسایکلان زده کوي دا ګوره پر داسې ماحول ته له ما ګیله وکړه چې تا ته د اف سي یونیورسټۍ پښتنو هلکانو دعوت درکړي تا منسوخ کړي دا اړین دی زه راځم و خپل کام ته د امن د خوشحالۍ ټوکي پیغامونه دا دی در مې کوي دا یې ثبوت دی بله ورځ د جیسي والا غوښتی وم دا یې ثبوت دی ورغلی یم پر میډیا پروت دی پروګرام که د پنجاب والا وغوښتم هلته ورځم هلته چې زه اول وارالم د اسلامیک والا ټلیفونانو دغه نور ټلیفونانو د قید اعظم والا تراسه پلانا د ډنګرار مال زه وار چاته ټیم ورکوم د وطن و سټوډنټو ته خو بیا بیخي ټیم ورکوم ولې زموږ وطن و دغو خلکو ته اړتیا لري وطۍ ته یې لري موږ یو آزاد نظام جوړوو لکه پنجاب چې کوم ماحول جوړ کړی دی موږ هم د داسې وطن غوښتنه غواړو موږ هم د داسې یونیورسټیانو حقداره یو موږ هم د داسې ښه خیالات ګوره ټولنه له ډېرې زمانې په ډیب کې
شاته روانه ده صحیح. ټولنه په جیب کې مخ ته بیول غواړي کوچرایانې بندې دي وروره تی خپل ور کوئ شوق خپل ور کوي سیاسیان د خپل ور کوي غزلچیان د خپل ور کوي هر څوک د خپل پازیټیو ورکونه کوي نګیټیو نه تی سر په خلاصي